درنو دوستانو دا د سفر د منظمو کماله طریقه زده کړئ. دا مهم مسایل مې درته پکې راجمع کړي، کیدای شي بل ځای تاسو ته په لاس رانیسي. اول سفر په څومره کیلومتره کې باید تړو کې اندازه د سفر څومره د ځینو علما وایي 90 کیلومتره، ځینې وایي 90 کیلومتره، ځینې 80 کیلومتره شي، خو احتیاطاً 90 کیلومتره دا جمهور فقها وایي. یعنی چې ته د خپل کور څخه بازار طرف ته یا د خپل کور څخه په سفر 90 کیلومتره زیاته مسافر ګڼل کېږي. صحیح شو؟ ښه، اوس په سفر کې کم لمونځونه نیم کېږي، کم لمونځونه پوره کېږي. د ماپښین 4 رکعته فرض، د مازدیګر 4 رکعته فرض، د ماخوستن 4 رکعته فرض سره دا چې دي دا 2 رکعته کېږي فرض یې. صحیح شو؟ او د ماخوستن وتر دا پوره کېږي. دا مسئلې ته مو فکر وي. او د سهار لمونځ 2 رکعته فرض، د ماښام 3 رکعته فرض دا پوره کېږي. داسې نه چې تاسو د سهار 3 رکعته د ماښام 3 رکعته 2 رکعته کړي. نه غلطي ونه کوي. صحیح شو؟ ښه، اوس دې مسئلې ته رالو چې دا سنتونه به څنګه کوو. سنتونه د ماپښین دي، سنتونه د ماخوستن دي، سنتونه د سهار دي. اوله مسله د سهار د سنتو ده. ګورئ دا ډېر مهم سنتونه دي، دا مه پرېږدئ. په سفر کې هم کوشش وکړئ، ځکه نبي علیه السلام په یو حدیث شریف فرمایي وایي که د جګړې په ډګر کې تاسو وزغلئ، یعنی په منډه مو کې لا تاسو د سهار سنت مه پرېږدئ. ښه، پاته د ماپښین سنت سول او د ماخوستن او پاته د ماښام سنتونه سول. که چیرې د سفر په دوران کې وي کې ونه کړې پروا نه کوي. که چیرې ورسېدلې هغه ځای ته وساوې وې که افضله طریقه ده کې ونه کړې ګناهکاره نه یې دا د سفر په حالت کې. هیله ده چې دا مسله درته واضحه سوې وي. صحیح شو؟ ښه، اوس راسو دې مسلې ته که په سفر کې د چا څه لمونځ قضا سو هغه باید څنګه قضا راوړي. استاد په سفر کې لمونځ قضا سو بیرته خپل کور ته رالې سره کمې قضا راوړي. ګوره که د ماپښین 4 رکعته فرض درڅخه قضا سوي وه نو خو دا 4 نه دي، دا خو 2 دي په سفر کې، ته به دغه 2 قضا راوړې. که د ماخوستن لمونځ په سفر کې درڅخه قضا سوی اوس یې کور ته قضا راوړې 2 به راوړې، 4 به نه راوړې. یا چپکه غواړې دلته د ماپښین لمونځ تاسو 4 رکعته چې ته مسافر نه وي قضا سوی، غواړې په سفر کې قضا راوړې، دلته به بیا 4 رکعته راوړې، 2 به نه راوړې. صحیح شو؟ نو هیله ده چې دا مسلې ته دې پام سوی. اخیره مسله چې دغه دا د سفر په دوران کې په طیاره کې لمونځ کول جایز دي، بالکل مشکل نه لري. او همدارنګه په موټر کې لمونځ کول د سفر په حالت کې جایز نه دي چې ځای وي، یعنی ولاړ ورسره فرض. همدارنګه ریل ګاډي او ریل پټلۍ هم دي. هر ځای چې د راکښته کېدلو امکانات نو هلته ته کولای هلته تاته جایز نه دي چې لمونځ وکړې په موټر او په ریل ګاډي کې. اما په کښتۍ کې او په طیاره کې پروا نه کوي، مطلق جایز دي چې ته خپل لمونځ وکړې، مشکل نه لري. هذا والله اعلم. دا مسلې ما تاسو ته حل کړلې، نو در سره شیر کړئ، تر نور ملګرو ورسوي.